ناظرینو کتونکو ختم نبوت دا مسله ډیره مهمه مسله ده او د ایمان مسله ده او په دغه ختم نبوت په مسله باندې رونو څوک چې څه یی به خود مؤمن او د ایمان شاندار دی چې دا یو د ایمان جز دی او د دغه نه بغیر سړی مؤمن نشي پاتې کېدی ځکه چې تقریبا 98 آیاتونه داسې دي چې هغه په دې باندې ګواه دي اشارتن ظاهرا او تقریبا 200 حدیثونه د ختم نبوت په مسله باندې شاهد او ګواه دي چې دا غي نه دا ثابت دی او بیا کوم قیدیانیت ته وګورو د دوی چې کوم مشر غلام احمد مرزا قیدیانی هغه یو عام کسو په 1839 کې بهارتی پنجاب کې پیدا شو قیدیان علاقه کې او بیا د هغې نه د په سیالکوټ کې په ډیپټي کمشنر په هغه کې د یو ملازم سرکاري او د هغې نه بعد بیا په 1901 کې چې کله د هغه شو نو د په 1901 کې بیا د نبوت دعوه وکړه د دې نه مخکې به کله وی چې زه مسیح موعود یم کله به څه ویل کله به چې امام مهدي یم کله به څه ویل تر دغې پورې چې د خدای نسبت هم ځان ته کړی دغه ظالم او کافر او مرتد او آن تر دغه پورې چې په 1901 عیسوي کې د نبوت دعوه وکړه بیا په 1908 کې مردارم شو او د یوې خبرې داسې وضاحت یاد شی نه او دوی اکثر د قیدیانان یو ټکی بلم کی او یی چې په قرآن پاک کې 22مه سپاره کې چې کوم خاتم النبیین لفظ راغلی خاتم نه مراد چې مهر د سټمپ دی چې مهر د انبیاو دی مونږ ورته یو چې ګوره مرتد او کافره کته چې مهر د انبیاو دی دغه خبرې تم بیا سوچ وکړه چې حضور علیه السلام دغه دنیا نه تشریف یوړو مسیلمه کذاب وی چې زه نبی یم د نبوت دعوه یې وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه یو کړل او هغه صحابه کرامو مسیلمه کذاب سره جنگ وکړو په هغه جنگ کې 10,000 کسان د مسیلمه کذاب بردار شول او خپل امر کې بردار شو او ورسره 1200 صحابه کرامو جام د شهادت نوش کړو چې په هغه کې 900 کسان چې هغه حافظ قرآن سوال دا دی چې ختم نبوت مسله مهمه نه وای حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسیلمه کذاب خلاف ویلي جنگ کولای او بیا د صحابه جنگ او بیا داسې جنگ چې په هغه کې قرباني ورکړې شوې ویني توی شوې قرباني ورکړې شو رونو دغه ټولو خبرو نه دارا ثابتېږي چې ختم نبوت دا مسله مهمه مسله ده قیدیانیت هغه مرتدین دي کافران دي او هغه مطلب چې د اسلام کې د هغوی دپاره هېڅ قسم گنجایش نشته خو موږ به دا سوال وکړو چې الله تعالی د مؤمنان د دغې عقایدو نه په حفاظت کې او د قیدیانانو چې کوم مصنوعات دي د هغې نه پکار دي چې موږ تاسو بایکاټ وکړو په دې سکرین باندې به تاسو ته مصنوعات د هغې ښکاره کیږي او هغه به تاسو ته وښودلی شي الله تعالی د موږ تاسو ایمان سلامت کی او د حضور علیه السلام مبارک دا ختم نبوت مرتبه او درجه د خدای پاک نورم بلند کی او الله موږ تاسو له په دې باندې استقامت تر مرګ پورې را نصیب کی آمین یا رب العالمین